السلام علیکم دوستانو. نن په کابل کرکټ لوبغالي کې شپږیزه کرکټ لیګ پیل شو چې دوې زبردسته لوبې ترسره شوې. په لومړۍ لوبه کې کابل بازانو بند امیر شمارانو ته سخته ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې سپین غر پړانګانو مساینه کتلانو ته سخته ماتې ورکړله. دواړې زبردسته لوبې ترسره شوې. ویډیو تر اخره راسره وګورئ. د تیر پړاو اتلې لوبډلې کابل بازانو د شپږیزه کرکټ لیګ په لومړۍ لوبه کې د بند امیر شمارانو لوبډلې ته ماتې ورکړه او د 2022 کال شپږیزه په بریا سره پیل کړه. د شپږیزه کرکټ لیګ لومړی لوبه نن د کابل کرکټ لوبغالي کې د بند امیر شمارانو او کابل بازانو لوبډلو ترمنځ ترسره شول. د لوبې په پیل کې کابل بازانو لوبډلې د لوبې پچه وګټل او لومړی د بند امیر شمارانو لوبډلې ته د توپخنې بلنه ورکړه. بند امیر شمارانو په 19.4 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 120 منډې وکړې چې له ډلې پرمان الله 22 نوید عبید 22 او عرفان صافي 24 منډې وکړې. د کابل لخوا عظمت الله عمرزي 3 اسیب الله قیس احمد او خلیل ګربز 2 لوبغاړي وسوځول. د 121 منډو هدف د کابل بازانو لوبډلې په 14.2 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ او د شپږیزې لومړۍ لوبه کې د بند امیر شمارانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. د کابل بازانو لپاره رحمان الله 14 ناسوځېدلې، شاهد الله 14 ناسوځېدلې او رحمان الله ګربز 14 منډې وکړې. د بند امیر شمارانو لخوا ناصر توتاخیل او کریم جنت 2 لوبغاړي وسوځول. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه عظمت الله عمرزي ته ورکړل شوه چې نن یې ښه لوبه ترسره کړل. د 14 منډو په بدل کې 3 لوبغاړي وسوځول. سپین غر پړانګانو د شپږیزه کرکټ لیګ په دویمه لوبه کې د مساینه کاتلانو لخوا ټاکل شوی هدف پوره کړ او د 8 ویکټو په ستر توپیر خپل لومړۍ لوبه وګټل. د شپږیزه کرکټ لیګ دویمه لوبه نن د مساینه کاتلانو او سپین غر پړانګانو ترمنځ په کابل کرکټ لوبغالي کې ترسره شوه. د لوبې په پیل کې سپین غر د لوبې پچه وګټل او لومړی مساینک ته د توپخنې بلنه ورکړه. مساینه کاتلانو په ټاکل شوي 60 اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو سره 119 منډې وکړې چې له ډلې افتخار احمد 55 او ریاض حسن 10 منډې ترلاسه کړې. همداراز اصغر افغان په 0، محمد شهزاد په 1 منډه او صدیق الله تل په 9 منډې وسوځېدل. د سپین غر لخوا نه آصف افریدي 3، یمین احمدزي 2، شرف الدین اشرف 1 ویکټه واخیسته. د 140 منډو هدف د سپین غر پړانګانو لوبډلې په 13.4 اورونو کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ او د 8 ویکټو په ستر توپیر مساینک ته ماتې ورکړه. د سپین غر پړانګانو لپاره عثمان غني 15، شوکت زمان 43 ناسوځېدلې منډې وکړې. همداراز د مساینه کاتلانو لخوا نه ګلبدین نایب او ظاهر خان 1 ویکټه واخیسته. سبا د جولای په 19 نیټه به درېیمه لوبه د هندوکش ستورو او اموننګانو لوبډلو ترمنځ ترسره شي او څلورمه لوبه به د بند امیر شمارانو او پامیر زلمۍ لوبډلې ترمنځ ترسره شي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. دا نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.